د لوی بخونکي خدای په پاک او سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. زه رفیع الله همت یم غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د کمرې په دریو مهمو آپشنو باندې خبرې وکړم چې هغه د ISO، افرچر او د شټر سرعت یا شټر سپیډ. په کمره کې دغه درې مهم آپشنونه دي چې باید یو عکاس یا فوټوګرافر ورسره آشنا وي او په مینوال موډ کې ورڅخه استفاده وکړي. دغه درې مهم آپشنونه په مختلفو ساحو کې ورڅخه استفاده کیږي. اول رزم ISO ته. ISO انټرنیشنل سټانډرډ ارګنایزیشن مخفف دی چې د یوناني کلمې د ایزوس څخه اخیستل شوی دی چې معنای معیارول دی. په کمره کې ISO له اتومات څخه شروع اتومات خپله د کمره غواړي چې ISO تنظیم کړي. له 100 څخه شروع تر 8000 تر لوړ هغه پر هغه نظر کمرې ته د هغه ISO په لوړولو کې فرق دی. دغه نه وروسته بل چې د افرچر دی. افرچر موږ تاسو په کمره کې په دوه مخو کاروو. یو کمرې ته د نور داخلېدل د افرچر په واسطه. که چیرې موږ تاسو د افرچر اعداد زیات کړو په کمره کې د لینز خوله کوچنۍ کیږي او په کم اندازه نور کمرې ته داخليږي. او که چیرې موږ تاسو افرچر اعداد کم کړو د کمرې د لینز خوله زیاتېږي یعنی لویېږي او په زیاته اندازه نور کمرې ته داخليږي. او بل همدارنګه په فوکس او ډیفوکس کې موږ تاسو له افرچر څخه استفاده کوو. دغه نه وروسته بل چې دی د شټر سرعت یا شټر سپیډ. شټر سپیډ هم موږ تاسو په دوه مخو کاروو په کمره کې. لومړی د حرکت لرونکو سوژو لپاره یعنی هغه سوژې چې د حرکت په حال کې وي د هغو دپاره موږ تاسو د شټر سرعت زیاتوو تر څو پورې مثلا د دوی د پښو یا د تګ حالت معلوم نشي او یو ساکنوالی د ځان لپاره غوره کړي. دوهمه موخه هم د نور داخلېدل کمرې ته دي. که چیرې موږ تاسو د شټر سرعت زیات کړو سنسور پرده ته نور ډیر په کم اندازه داخلي یعنی د لینز خوله ډیره زر بندیږي. نو دلته څنګه کیږي کله چې د لینز خوله زر بنده شي نور کم کمرې ته څنګه کیږي داخلي. او که چیرې مثلا موږ تاسو د شټر سرعت کم کړو یعنی د یوه ثانیه هم ورته نیمایي کې یعنی د یوې یا پر 2 ثانیو حتی ځینې کمرې کولی شي یو تصویر په 10 ثانیو کې هم واخلي. نو دا کله چې کمره په 10 ثانیو کې یو تصویر اخلي په صحنه کې کوم رنګونه موجود دي هغه ټول په 10 ثانیو کې ټولوي او یو انځور ځینې اخلي. دغه زیاتره عکاسان په را فارمټ کې اخلي چې بیا د کالرینګ دپاره ورته اسانه وي. او هم کولای شو موږ تاسو په شټر سپیډ باندې د 1 ثانیې په 4/0 برخه یعنی که یو شی په دومره سرعت کې وي چې د 1 ثانیې په 4/0 برخه کې هغه په ساکن شکل سره ولیدل شي نو کمره کولای شي هغه تصویر ونیسي او د 1 ثانیې په 4/0 برخه کې د هغه شټر د هغه سرعت څنګه کړي معلوم کړي. نور زما غواړم چې د ISO، افرچر او د شټر سرعت ترمنځ اړیکه درته وښیم چې دوی یو د بل سره څه اړیکه لري. هر کله چې موږ تاسو وغواړو چې په یوه کمره باندې انځور ونیسو نو د انځور د ثبت لپاره باید د کمرې له لینز څخه نور سنسور ته داخل شي او انځور ثبت کړي. او که چیرې کمرې ته ډیر نور داخل شي نو معلومه ده چې زموږ ستاسو انځور به ډیر سپینوالی راشي. نو باید موږ تاسو داسې ISO، افرچر او شټر سپیډ تنظیم کړو چې په منظم شکل سره د کمرې له لینز څخه نور تیر شي په سنسور باندې ثبت شي او یو ښکلی انځور موږ تاسو په باندې ونیسو. رزمه لومړی درته دلته په شټر سپیډ باندې عملی کار کړم. ګورئ زموږ تاسو شټر سپیډ اوس 80 دی. موږ تاسو ویلي وو چې شټر سپیډ موږ تاسو پر دوه مخو کاروو. یو د حرکت لرونکو سوژو لپاره او بل هم د نور د داخلېدل کمرې ته د لینز له طریقه. ګورئ ځکه چې مثلا دلته د کمرې شټر سپیډ کم کړمه ګورئ نور بیخي کمرې ته زیات داخلېږي یعنې د لینز خوله زیاته خلاصېږي. او که چیرې مثلا شټر سپیډ زیات کم زموږ تاسو تصویر څنګه کېږي تیاره کېږي. نو باید داسې یو هغه موږ تاسو انتخاب کړو یو د شټر سرعت چې موږ تاسو ته په منظم شکل رڼا شي. او بل دغه نه وروسته موږ تاسو شټر سپیډ د حرکت لرونکو سوژو لپاره استعمالوو. که چیرې مثلا یو موټر د حرکت په حال کې موږ تاسو باید د هغه شټر سرعت ورته زیات کړو نو او د هغه څخه تصویر ونیسو. او بل دغه نه وروسته موږ تاسو افرچر لرو. افرچر موږ تاسو هم په دوه مخ کاروو. یو د فوکس او ډیفوکس لپاره او بل هم د لینز د خولې لویدل او کوچني کېدل. رزمه که چیرې مثلا ګورئ د لینز خوله زه ورته کوچنی کړم نو د لینز البته په اعدادو کې تغییر راولم اعداد ورته کم کړم د لینز خوله لویېږي. او که چیرې اعداد
ډیر کمه یا زیات کړم د لینس خوله کوچنی کیږي او په کم اندازه نور کمرې ته داخليږي. زه راځم ګورئ مثلا ګورئ نور کمرې ته کم داخليږي. هلته زه افرچر لوړوم 22 شو او تصویر مو هم څنګه شو تیاره شو، یعنی موږ تاسو صحیح تصویر نه راځي. نو باید په افرچر د دغه موخې لپاره موږ تاسو یو استفاده وکړو. اول دغه نور څه فوکس او ډي فوکس دی. مثلا که چیرې زه راشم د لینس خوله ورته کوچنی کړم په 2 اندازه او راشم ورته هم چې شټر سپیډ باید یو څه کم کم دلته چې تصویر مې بیرته روښانه شي. دلته که چیرې زه مثلا تصویر ونیسم ګورئ فوکس او ګورئ شاته څنګه شو عادي فوکس اخلي. او که چیرې مثلا زه راشم دلته په هغه کې تغییرات راولم په افرچر کې موږ تاسو څنګه کېږي فوکس له منځه ځي. بل دغه نه وروسته مهم شی چې دی هغه ISO ده. ISO ته که چیرې راشم ګوره په ISO کې موږ تاسو باید له کم ISO څخه استفاده وکړو ځکه ISO چې د خپل نویزي حالت دی د په هغه ځای کې له دې څخه استفاده کیږي چې وساحت ډیره تیاره وي. ګوره زه اوس ISO مثلا د موصل ده که چیرې زه راشم 200 400 800 1600 3200 6400 او همداسې ورو ورو پورته کیږي او زموږ تاسو تصویر هم روښانه کیږي. د په هغه ځای کې له دې څخه استفاده کیږي چې وساحت ډیره تیاره وي، یعنی موږ تاسو لایټونه د دې توانایي نه لري چې وساحه روښانه کړي. نو موږ تاسو له ISO څخه استفاده کوو. فرض کړئ دغه ساحه زه غواړم چې په داسې ISO برابر کړم چې موږ تاسو له هغې څخه استفاده وکړو. ما ویلي وو چې باید موږ تاسو له 100 ISO څخه یعنې له ښکته ISO څخه استفاده وکړو. خو که چیرې زه له ښکته یا ټیټه ISO څخه استفاده کړم زموږ تصویر څنګه دی ډرک دی یعنی تیاره دی. نو زه دلته راځم باید زه په افرچر کې تغییرات راولم. ما خو ویلي وو چې زموږ تاسو د یوه عدد په کمولو سره د نورو اعدادو په هغه باندې هم تاثیر لري په ټیټولو او یا لوړولو باندې. هر کله چې له ISO څخه موږ تاسو استفاده کوو ترایپورډ ضروري دی. که چیرې موږ تاسو اوس مثلا زه کمره په لاس باندې استفاده کوم نو دا تصویر تار شکل منځته کوي. که چیرې ما سره ترایپورډ وي زه دلته راځم مثلا شټر سپیډ ورته کموم. ګورئ تصویر مو څنګه دی روښانه شو، تصویر مو روښانه شو خو شټر سپیډ مې کم شو. دا چې شټر سپیډ کم شو نو کمره په تقریبا د په 0.3 ثانیه کې دا هغه اخلي تصویر اخلي. نو دا معلومه شوه چې زموږ تاسو نتمن کمره خوځېږي نو باید په له ترایپورډ څخه څنګه وکړو استفاده وکړو. نو قدرمنو لیدونکو دغه وه د ISO افرچر او د شټر سپیډ ویډیو چې زیاتره کسان باید ورسره آشنا وي او له دغه ویډیو څخه مو څه زده کړي وي. تر بلې ویډیو د خدای پامان.